د میدان وردګ ولایت علماو شورا ریاست مسؤلین وایي چې تیر کال د ولسي وګړو ترمنځ 44 لویې قضیې د صلح له لارې حل کړې. د یادې شورا رئیس شیخ عبدالهادي فضلي وایي په دې قضیو کې د قتل، جزایي او اوږدو مودو دښمنیو سربیره نورې قضیې هم شاملې دي چې ورته رسېدنه شوې. زموږ په دغه ولایت کې میدان وردګ د صلح له طریق نه چې کوم مسایل حل شوي دي نو هغه 44 غټې قضیې حل شوي. په دې کې د قتل قضیې دي، قتل عمد هم پکې شته، قتل خطا هم پکې شته. داسې هم شته چې وړاندې څو کاله وړاندې د دې مابین کې د دښمنۍ سره جوړې شوي دي او ډېره اوږده دښمني هغه حل شوي دي. ښاغلی فضلي زیاتوي د شورا د غړو ترمنځ شاوخوا 216 انفرادي او ټولیزې غونډې ترسره کړې او 161 عرایضو ته یې رسېدنه هم کړې. دغه د خلکو عریضې راځي یا داسې ستونزې راځي مجلسونه کوو. نو په ټول کال کې د موږ دغه اجتماعي انفرادي جلسې چې د شورا د اعضاو تر مابین سوي 280 ته رسېږي. نو 280 موږ خپلې هغه دغه جلسې او غونډې کړي دي چې د خلکو مشکلات هم پکې اورېدلي او حل کړي دي. د دغه ریاست مسؤلینو په خبره لا هم ځینې لویې او وړې قضیې شته چې دوی د صلح له لارې د حل هڅه کوي.